سره دی. کړمار د ضلع مردان او د ضلع صوابۍ په منځ کې یو دنګر ولاړ دی. دې ته راتګو د صوابۍ د اسمیلا د لوري نه هم کیدی شي او د رستم د علاقې د جلال کلي او سنګبټۍ په لار باندې هم راتلی شي. کړمار په خپله لمن کې یو تاریخي حیثیت لري. د کړمار په حوالې سره یعنی د کړمار د مشهورتیا د ټولو نه غټه وجه هغه د یوسف خان او شیربانو د مینې چې کوم داستان دی یعنی کیسې ده هغه ده. کومه چې د اسمیلا علي خیدر جوشي په خپل ښکلي انداز کې داسې رقم کړې ده چې تر عمره به خلکو ته سینه په سینه را رواني او یاد به ورته پاتې کېږي. یو وخت و چې کړمار ډېر په ښایسته ځنګلو سره ښایسته شوی خو د وخت ناترسه لاسونو دغه ښکلا او دغه شینکۍ کې ډېر زیات کمی راوستی دی. کړمار غره کې برا د اوبو هیڅ بندوبست نشته. که څوک ورته تلل غواړي نو ځان سره به خپل د اوبو انتظام کوي. څنګه چې ما وویل چې کړمار د یوسف خان شیربانو د داستان یعنی د کیسې په حوالې سره مشهور دی. دوستانو مونږه په 2 غنټې کې د سنګبټۍ د ګیدړي لاندې د تل نه برا کړمار سرته راوختلو او یقینا زموږ چې کوم مقصد و هغې پورې رارسېدو. لار ډېره زیاته ګرانه وه ځکه چې نیغه وه په لاره کې بالکل د اوبو هېڅ قسمه بندوبست نشته چې کله هم راځئ د ځان سره به خپلې اوبه راوړئ. زموږ چې کوم مقصد و هغه زموږ د پښتو د شاعرۍ د کوم لوک داستان چې دی د هغې چې کوم ځلنده باب دی د یوسف خان چې کوم دی د هغه قبر تاسو ناست یو د دلته کیسه کولو دا به تاسو د علي خیدر جوشي صاحبو په کیسې کې ویډیا څو ځله په زرها ځله به مو اورېدلې وي خو موږ نن هغه ځای ته رالو. دا کړمار علاقه ده او دا ګټې چې کومې دي دا یوسف خان دی کوم چې د اسمیلا د علي خیدر جوشي صاحبو د کیسې هیرو دی مین کردار دی هغه دا قبر دی ډېر لرې دی ډېر په ټاپ باندې دی خو موږ دلته رارسېدو او مطلب هم دا دی چې تاسو ته موږ دا قبر دا مضافات دا کړمار دا خوا او شاغونه د دې کیمرې په سترګه باندې دوستانو په دې خبره کې نه مشغولیږو چې یوسف خان دلته د غر په سر باندې ولې ښخ شوی دی او آیا په یوسف خان په کیسې په داستان باندې دا اعتراض هم نه کوو چې دا چېرته هم نه دي شوي چې یو خور به د 100-150 کیلومیټرو لرې نه روټۍ رالي او د غر په سر به روغ ښکار کړي او هغه له به رسوي. دوستانو د اسمیلا علي خیدر صاحب په داستان باندې اعتراض نه کوو خو زه چې څنګه د کړمار سر ته ورسېدم زما په ذهن کې بلا سوالونو غلبلې شروع کړې. زما لومبی سوال دا جوړ شو چې آیا دې هلک دلته ښکار کو نو دې خور به ولا د دوره لرې ځای نه روټۍ څنګه رارسوله او آیا د پښتني معاشره کې څوک هم چې د کم یا د چا د زوی په یو ځای کې مرګ واقع شوی نو هغې خپلو دیرو ته خپلو کلو ته وړی دی نو آیا یوسف خان دلته څنګه ښخ شوی دی دا خبرې نه کوو. تاسو ته به زه د دې کیمرې په سترګه باندې د کړمار دا ټول ښکلاګانې ښایم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ستاسو په منځ کې نور نه حایله کېږم.